د پاکستان پوځي رژیم پر پوځي تاسیساتو د اسلامي امارت د ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات. د ملي دفاع وزارت اعلان وکړ چې د هیواد پر برخو د پاکستان پوځي رژیم د تېرې شپې هوایي بریدونو ته په ځواب کې نن په خیبر پښتونخوا کې د هغوی پوځي مرکزونه د بې پیلوټ الوتکو تر برید لاندې ونیول شول. دغه وزارت مسؤلین وایي په دغه بریدونو کې د پاکستان پوځي رژیم ته سخت تلفات او زیانونه اړول شوي دي. د پاکستان پوځي رژیم د بیګا شپې تجاوزونو په غبرګون کې افغان هوایي ځواکونو نن سهار د خیبر پښتونخوا کوهاټ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو ستراتیژیک نظامی مراکز او تاسیسات په نښه کړل. په دغه بریدونو کې د کوهاټ پوځي قلعه وویشتل شوه او همدارنګه یا د قلعې ته څیرمه په 2 کیلومترۍ کې د ډیورنډ کرښې د جګړې قوماندې مرکز او د پوځي قلعې د قومندان دفتر هم په دقیق ډول په نښه شول. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دغه راز ټینګار کوي چې په دغه عملیاتو کې د کوهاټ پوځي قلعه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د قومندانۍ مرکز او د پوځي قلعه د قومندانۍ دفتر په کره توګه په نښه شوي دي. په دغه بریدونو کې د قلعې نظامی تاسیسات، د قومندې مرکز، ډیپوګان او د عسکرو د هستوګنې ځایونه له منځه وړل شوي چې درانه ځاني او مالي زیانونه یې اړولي دي. تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت ځواکونو په انتقامي او غچ اخیستونکو عملیاتو کې د پاکستان پوځي رژیم لسګونه مرکز او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په پایله کې یې د پاکستان پوځي رژیم سلګونه ځواکونه مړه او ټپیان شول او د هغوی سلګونه اډې او پوځي تاسیسات له منځه یوړل شول.